پلار امید مور ارمان ورسره شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره شهید دی چی شاگردانو تا ایمین ورخودا پمینا چی شاگردانو تا ایمین ورخودا پمینا هغا استاد مهربان ورسره هم شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی ټول موجودی دي د اولې درجې نه تر لوی دورې پورې وړه دوره لویه دوره حتی چې دارالحفاظ هم شته او د تجوید او د ادیان دورې تحقیق المسائل دغه یو تخصص هم روان دی د هرې پنجشنبې ماسپښین 2 بجې د ځای کمی دی انشاءالله چې کوم ځای پیدا کړو ورته کوشش کوو د تخصص فی الفقه او تخصص فی الحدیث ته مې اراده ده خو د ځای د کمبود د وجې نه تر اوسه پورې موفق شوم د ټول مدارس کامیاب لري د دین مراکز دي د الله پاک په فضل د والدینو د استادانو د دعا په برکت 2.5 تقریبا د دین هم زیات یوازې په وړه دوره کې طالبان موجود دي امورونو حکومت باندې چلیږي د الله پاک کومک دی او د بعضې اهل خیر حضراتو همکاري ده تقریبا د ورځې موږ 10 بوجې وړه نن به یو ته ورکوو یو ټیم غوړي او دارنګې نور ضرورت ترکارۍ نو د دې مدرسې لوی مشکل موږ ته ډېر لوی بوج د لنګر دی په موږ 2000 طالبانو ته دویم بوج او لوی مشکل موږ ته د هغه ځای د کرایې دی د میاشتې 2 لکه روپۍ کرایه موږ ورکوو او دریم لوی بوج او لوی مشکل موږ ته د استادانو د تنخواه دی تر اوسه پورې موږ د استادانو د تنخواه مدرک نه لرو الله پاک ته سوال کوو چې الله پاک د ضرورت د مدرسې ما عالي تحصیلاتو والا سره شیخ صاحب عبدالباقي حفظه الله سره خبره وکړه نو د هغه جواب دا و چې سږ کال د مدارسو ترتیب پخوانی دی د ټولو مدارسو لکه مخکې به چې طالبان فارغېده نو امارت اسلامي به ترېنه امتحان اخیستو بیا به یې سند ورکولو نو سږ کال به په زوړ ترتیب وایي ټول مدارس چلیږي آینده کال دپاره د الله رضا وه او د الله اراده وه نو نوی ترتیب به بیا جوړ کړو چې بیا نوي امتحان ته ضرورت نه وي همدا د مدرسې امتحان پکې کار چارواکو ته خو دا وایو چې حکومت او علما اسلامي حکومت او علما یو د بل دپاره ملا او ګېډه ده حکومت د علماو نه بغیر نشي چلیدی او علما د حکومت نه بغیر نشي چلیدی د اسلامي نظام نه دواړو کې تلازم دی لکه علماو چې د دې نظام دپاره قرباني ورکړي دي د نظام مشران دي علماو ته توجه وکړي یوازې زموږ مدرسه نه بلکې نور هم ډېر مدارس دي او کوشش به روان انشاءالله چې د امارت اسلامي دپاره خپل مشکلات هم زیات دي خو چې دا مشکل